بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 114 آیته تر 117 آیته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ومن اظلم او څوک ډیر ظالم دی ممن تر هغه چا منع مساجد الله چې منع کړي دي جماعتونه د الله ای یذکر لدی څخه چې یاد شي فیها په هغو کې اسمه نوم ده وسعى او کوشش یې کړی فی خرابها په ورانولو کې اولئک هغوی ما کان نو لهم دوی ته ان یدخلوها دا چې ننوځي هغو ته الا مگر خائفین ویریدونکي لهم دوی ته فی الدنیا خزي په دنیا کې رسوایی ده ولهم او دوی ته فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی. تر هغه چا به لوی ظالم څوک وي چې د الله په جوماتونو کې د الله د نوم یادولو مخنیوی کوي او د ورانولو هڅې یې کوي. دغسې خلکو ته نه ښایي چې جوماتونو ته داخل شي مګر د ویرې په حالت کې. دوی ته په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې دوی ته لوی عذاب دی. د دغه آیت مقصد هم د منحرفو کتابوالو او نورو هغو ناپوهانو د خبرې رد دی چې ځانونه د حق ټیکهداران او جنت یوازې د ځان ګڼي، په داسې حال کې چې تر دوی غټ ظالمان نشته، ځکه دوی د الله تعالی په جوماتونو کې د الله د نوم یادولو یعنې د توحید د بیانولو اجازه نه ورکوي. قرآن کریم سورة جن کې 13 نمبر آیت کې وایي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، او دا چې جوماتونه د الله دي نو له الله سره بل هیڅوک مه راننګوئ، بل هیڅوک مه شریکوئ په دعا غوښتلو کې. او دارنګه د سورة زمر په 45 آیت کې وایي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. چې کله الله یوازې یاد شي نو د بې ایمانو خلکو د هغو خلکو زړونه نفرت او کرکه کوي چې په آخرت ایمان نه لري. وإذا ذكر الذين من دونه، او چې کله هغه کسان یاد شي او وستایل شي چې د الله پرته نور دي اذا هم یستبشرون، بیا ناڅاپه دوی خوشحالیږي. دارنګه د سورة غافر په 12 آیت کې وایي چې د قیامت ورځ الله مشرکین په دې ملامتوي، وایي ذلکم بانه اذا دعي الله وحده کفرتم، چې کله به یوازې د الله څخه دعا او حاجت غوښتل کېدی تاسو به کفر کوئ، انکار به کوئ. وإن يشرك به تؤمنون، نو که به شرک ورسره کوي بیا تاسو منل. فالحکم لله العلی الکبیر، نو نن حکم د یوازې علي او لوړ ذات په لاس کې دی. نو دوی دغه رقم چې څنګه د الله د دین غوښتنه ده په هغه ډول د الله د نوم یادولو اجازه د الله په جوماتونو کې نه کول. دغه کار د مکې مشرکانو په زور کاوه، لکه څنګه چې سورة فتح وایي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، دی هغه کسان دي چې کفر یې کړی او تاسو د مسجد حرام څخه بد کړي یاست. همدارنګه سورة انفال 34 آیت کې وایي وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، او دوی ته به ولې الله عذاب نه ورکوي په داسې حال کې چې دوی د مسجد حرام څخه مخنیوی کوي. نو هغوی خو په زور دا کار کوي، او منحرفو کتابوالو یې هغه وخت د مخنیوي زور نه درلودی، لیکن لدینه د مخنیوي ناوړه تبلیغات یې هغه وخت هم کوله. د سورة آل عمران په 9 نمبر آیت کې الله ورته وایي نبی علیه السلام ته حکم کوي چې اهل کتاب ته داسې وایي
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. پیغمبره د کتابوالو ته ووایه چې ای اهل کتاب، تاسو ولې د الله له دین څخه هغه څوک منع کوئ چې هغه ایمان راوړی؟ تاسو دا د الله لار او د الله دین کوږ غواړئ، تاسو داسې تعبیرونه ځینې غواړئ چې دا کوږ معرفي کړي، په داسې حال کې چې تاسو د دې د حقانیت شاهدان یاست، یعنې شاهدي یې در سره شته. ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله، د دې شاهدي ستاسو سره شته. وما الله بغافل عما تعملون، او الله ستاسو له کړنو څخه ناخبره نه دی. نو الله وایي تر دغو خلکو غټ ظالمان نشته او دوی ځانونه د جنت ټیکهداران ګڼي. ولله المشرق والمغرب، او د الله د ختیځ او لویدیځ. فاینما تولوا، نو هر چیرې چې واوړي، فثم وجه الله، نو هلته مخ دی د الله. ان الله، یقینا الله، واسع پراختیا والا، علیم پوره پوه دی. ختیځ او لویدیځ، شرق او غرب، ټول د الله دی. نو هر چیرې چې مخ واړوئ هملته د الله درته مخ دی. یقینا چې الله پوره پوه پراختیا والا دی. د دې آیت مقصد هغو خلکو ته وعید او ګواښ دی چې د الله احکام په یوه او بله پلمه ردوي، په مسجدونو کې د الله د نوم یادونې مخنیوی کوي، په ناروا کې ډوب دي، او بیا هم جنت خپل ځانګړی ملکیت بولي. په دې ترتیب سره له تیرو آیتونو سره د دې آیت ربط او اړیکې هم څرګندېږي. ځکه دا آیت هغوی ته وایي هر چیرې چې مخ واړوئ، هر چیرې چې ولاړ شئ، د الله درته مخ دی. داسې ځای نشته چې په هغه کې له الله څخه پټ پاتې شئ. وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا او ویل دی اتخذ الله ولدا، اختیار کړی دی الله اولاد. سبحانه، پاکی د هغه. بل له، بلکې د ده دی، ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو، والارض او ځمکه کې دي. کل ټول له دته قانتون، حکم منونکي دي، تسلیم دي. بدیع السماوات، نوی پیدا کوونکی دی د اسمانونو، والارض او د ځمکې. واذا، او چې کله قضا فیصله کړي، امرا یو کار، فانما نو صرف یقول وایي له هغه ته کن اوسه، وسه، فیکون نو کیږي. او دوی ویلي الله ځان ته اولاد غوره کړی. الله له دې څخه پاک دی، داسې نه ده، بلکې د اسمانونو او ځمکې هر څه د هغه دي، ټول هغه ته تسلیم دي. دی د اسمانونو او ځمکې د پیدایښت پیل کوونکی دی، او چې کله د کوم کار پرېکړه وکړي نو فقط ورته ووایي وسه، بس هغه کیږي. د دې آیاتونو مقصد د کتابوالو او ورسره نورو ناپوهانو د هغې غلطې عقیدې بیان او رد دی چې الله ته د اولاد نسبت کوي، او له دې شرکي عقیدې سره ځانونه د جنت ټیکهداران ګڼي. دا غلط فکر په اهل کتابو کې هم و، چې سورة توبه 10 آیات یادوي، وایي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یهودیانو ویلي عزیر د الله زوی دی، او نصرانیانو ویلي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی.
هلته بیا په تفصیل قرآن رات ورکړي. او د مکې په مشرکانو کې دغه فکر و. د هغوی په اړه قرآن کریم سورة النحل 50 آیت کې وایي وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ. دوی الله ته لوڼې ټاکي، یا د الله په اړه د لوڼو عقیده لري. الله له دې څخه پاک دی، او د دوی فرض دی هغه ځای چې د دوی خوښي ځان ته ځامن خوښي الله ته، سره له دې چې د اولاد نسبت کول د لویه سره غلطه خبره ده. بیا دوی د هغه اولاد نسبت ورته کوي چې دوی د خپل فرهنګ له نظر هم سم نه دي. دغه فکر چې په دوی کې وو، دې خلکو په دې خاطر خاصتا منحرفو کتابوالو دا دعوه کوله چې له دې لارې څخه بیا ځانونه د عیسی علیه السلام او د عزیر علیه السلام وارثان بلل، او په خلکو کې دا ذهن پیدا کوي چې که تاسو غواړئ چې الله ته نږدې سئ نو موږ د هغوی وارثان یو، که غواړئ چې الله مو دعا واوري نو تاسو خپل عرایض موږ ته وړاندې کوئ. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. حتی خپل ځانونه هم د الله زامن بلل، د یهودیانو او نصاراو. نو که غواړئ چې الله مو عریضې قبولې کړي، تاسو خپل عریضې موږ سره جمع کوئ، شکرانه به مو ورسره وي، نو بیا مو دعا قبلیږي. د دوی اصل هدف دغه و چې عوام وغولوي. قرآن کریم دغه فکر په 5 دلیلونو رد کړی. دلته اول، الله له هر عیبه پاک دی، او د اولاد نسبت کول الله ته د عیب نسبت دی. دویم دا چې د اسمانونو او مځکې هر څه د الله دي، الله یې څښتن دی، اولاد ته اړتیا نه لري. دا انسانان چې اولاد خوښوي خو هلته یو قسم اړتیا ورته احساسوي، الله اولاد ته اړتیا نه لري. مخلوق اولاد ته خپله اړتیا ویني، په دا وجه یې خوښوي. دریم دا چې ټول الله ته تسلیم دي او د هغه په وړاندې کمزوري دي. نو چې ټول الله ته تسلیم دي، هغه بیا یو څوک چې داسې زورور وي، هغه بیا خپل زور او واک او قدرت او پاچاهي چې مجبوري او اړتیا ونه لري د چا سره ولې شریکوي. د ټولو د تسلیمۍ مطلب دا دی چې د الله له تکویني یعنې طبیعي قوانینو څخه هیڅوک سرغړاوی نشي کولی. دا سورة آل عمران 3 آیات وایي افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون. آیا دوی د الله له دین پرته بل څه غواړي، په داسې حال کې چې الله ته هر هغه څوک تسلیم دي چې په اسمانونو مځکو کې دي، څوک په خوښۍ څوک په ناخوښۍ. د خوښۍ تسلیمي خدای چې د الله تعالی شریعت هم مني، د الله کتاب ته هم غاړه ایږدي. کرهن په ناخوښۍ چې الله ته تسلیم وي، هغه داسې مطلب چې دا د الله طبیعي قوانین دا پر هغه غټ کافر هم تطبیقېږي، دی سرغړاوی نشي ځینې کولی چې کوم وخت الله په خپل طبیعي قوانینو کې دا پرېکړه کړې چې اوس به دی زړېږي، اوس به دی پر ملا کړوپېږي، د دې څخه بیا یو هم سرکشي نشي کولی. اوس به دی مري، د دې څخه هم څوک سرکشي نشي کولی. یا ټول هغه کسان چې خلکو د الله د اولادونو په نامه یاد کړي، هغوی ټول ځانونه د الله بندگان بولي. دا مطلب هم د هغه تیر آیات د مفهوم یو برخه کېدای شي. لکه د سورة النساء په 102 آیات کې چې قرآن کریم وایي لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکة المقربون. نه عیسی علیه السلام دا ځان ته شرم ګڼي چې دی د الله بنده وي، او نه مقرب ملائک. ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. او څوک چې د الله له عبادت کرکه او لویي وکړي، نو الله به هغوی ټول به خپل حضور ته راجمع کوي. نو حضور ته چې راجمع کړه سزا به وي. نو دلته الله تعالی وایي چې هغه څوک چې تاسو د الله تعالی اولاد ګڼي، هغوی خپله ځانونه د الله بندگان بولي. دارنګه په سورة انبیاء 20 آیت تر 20 کې وایي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه
بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. او دوی ویلي چې الله ځان ته اولاد غوره کړي. الله له دې څخه پاک دی، هغوی د الله اولاد نه دي، بلکې د الله عزتمن بندګان دي. د الله څخه په وینا کې هغوی وړاندېوالی نه کوي او دوی د الله په امر عمل کوي. څلورم دلیل دلته چې د دې ناوړه فکر د ردولو لپاره ذکر شوی هغه دا ده چې الله تعالی اسمانونه او ځمکه بې مثاله په خپل یوازیني واک د چا له مرستې پرته پیدا کړي دي. نو داسې ذات له هر څه څخه بې حاجته او پر دې هم قادر دی چې د عیسی، عزیر او ملائکو علیهم السلام په څیر مخلوقات په خپل قدرت پیدا کړي او دې ته بیا اړتیا نه لري چې هغوی خپل اولاد وټاکي. پنځم دا چې کله کوم شي ته الله اراده وکړي یوازې حکم ورته کوي، بس هغه کیږي. وسایلو، اسبابو او هیڅ مرستندوی ته اړتیا نه لري. نو یو دغه غني ذات بیا اولاد ته څه اړتیا لري چې هغه ځان ته اولاد غوره کړي.